سلامونه او احترامات حاجر قاری صاحب را سره دی ناڅاپي مې راګیر کو په ارباب روډ کې ما ورته ویل راځه چې دی ما ایني ټایم ناڅاپي راګیر نو ما ویل چې راځه چې یو څو درې شیونه ته ډالۍ کړم ممتاز اورکزی وایي چې مزدور سړی یم سختو شپو ورځو بې باکه کړم مزدور سړی یم سختو شپو ورځو بې باکه کړم نه د خیرات تمه لرم نه وظیفې ته ناست یم او ما ته مه راګوره او ما ته مه راګوره ته چې ما ته ګورې نو زه او تر ځان سموم لکه کیمرې ته ناست یم ښه قاضي صاحب تاسو په دې هکله څه وایئ زبردست ډېر ښکلی شعر دی بولي نه نو نن چې کوم زمونږ د پېښور کوم موسم دی د هغې په هکله ستا څه خیال دی نو بس موسم په داسې دی چې ښه ورو ورو ښه کېږي ښه کېږي که نه مطلب دا دی چې هغه کومه ګرمي چې وه هغه کم هغه سختې چې مونږ تېرې کړي هغه کوم دغه چې وو هغه خولې هغه ګرمي او هغه ډېره حالات که نه نو هغه ټول په مونږ تېر شو اوس ورو د دغه طرف ته راځو که نه نو دا خو یو ښه خبره ده اوس بارانونه به شروع کېږي او یخني به وي نو دا کار به هم ډېر ګران وي که نه ځکه چې هلته بیا مونږ ته د هیټر ضرورت راځي او دا ثابته او دا ثابته ګرمي نه ده ثابته ګرمي دا مونږ ګورې په پانکې ګزاره وکړه په پانکې او اوس په یخنۍ کې به دا هیټر مونږ دغه کوي پته نه لګي چې هي به که نه به وي خو خیر ځه د یخنۍ علاج کېږي او د ګرمۍ نه کېږي تاسو ټول نه اجازت غواړو خدای الله پاک